بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو په دې هیله چې ښه به یاست او په دې هیله چې دغه نن ورځ څخه مو خوند اخیستی وي، ځکه د رښتیا هم د ازادۍ ورځ وه او د افغانانو په تاریخ کې دا یوه ورځ ده. بس زه به یې هم په ویډیو کې ځکه راولم چې دغه ورځ به ډېر کاله او ډېر وخت به لمانځل کېږي. انشاءالله 11 د اګست به موږ تاسې لمانځو، لکه په چمن کې چې 14 ګز لمانځل کېږي. چمنیان دغه ته فکر کوم چې اول خوا دې نه بدوي، که څوک موږ ویډیو اوري نو بس موږ د مسخرې په خاطر کوو. وایي 14 اګست دی 14 ګز وایي اکثره کسان. خو په هر صورت په دې هیله چې ټول به ښه یاست او په دې هیله چې بیا به بل هېواد زموږ تاسې هېواد خپله مستعمره جوړ نه کړي. د دې مخکې ګروپان مړه کړه ډاکټر سباکي. ډاکټر صاحبانو په دې هیله چې ښه به یاست، راځو خپل درس ته. موږ تاسې په تېرو درسونو کې د زړه په مختلفو ناروغیو باندې بحث کړی و او په تېر درس کې موږ تاسې مایکارډیل ډیزیز باندې خبرې وکړې چې هغه موږ په دوه باندې تقسیم کړی. ځینې ما تاسې ته ویلي په خپلو ځایونو کې موږ تاسې ویلي مثلا اسکیمیک هارت ډیزیز چې مایکارډیم څنګه متاثره کېدل موږ په خپل ځای کې ویلي وو، هر ځای مو په خپل ځای کې بحث ورباندې کړی وو. نو ځینې ناروغیانې چې موږ تاسې تر اوسه بحث ورباندې نه و کړی په مایکارډیم سره مربوط، هغه مې هم درته وویلې چې له هغې جملې څخه یې پرون موږ تاسې په مایکارډایټس باندې خبرې وکړې. مایکارډایټس د زړه د عضلاتو التهاب ته وایي. مختلف داسې انتاني او غیر انتاني عوامل و چې هغوی کولی شوی د زړه عضلات التهابي کړي او یا هم په هغوی کې انفلمیشن جوړ کړي چې دې ته موږ تاسې څه ویل مایکارډایټس. هغه موږ تاسې ټول وویل. بل ما تاسې ته چې د مایکارډیل ډیزیز موږ په دوه کې ویښو، یو چې یو کارډیومایاپتي او بل چې یو مایکارډایټس. مایکارډایټس مو ویل او کارډیومایاپتي ما ته چې پرایمري او سیکنډري ډولونه هم لري، په دې باندې به خبرې کوو. صحیح ده؟ خپله ډاکټر صاحبانو دا د کارډیومایاپتي اصطلاح تر ډېره وخته پورې د پتالوجستانو په واسطه باندې د زړه هغه ناروغیو ته استعمالېده چې سبب یې معلوم نه و. د زړه هغه شمېر ناروغۍ چې سبب به یې معلوم نه و، هغوی ته به څه استعمالېده ډاکټر صاحبانو؟ کارډیومایاپتیانې. دا داسې یو لغت چې سبب یې انناون و. خو وروسته بیا د WHO په واسطه باندې ډاکټر صاحبانو د ځینې داسې ناروغیو دپاره هم دغه اصطلاح وکارول سوه چې د هغوی سبب معلوم و. نو دلته یو قسم اختلافات رامنځته سو د علماو ترمنځ، البته طبي علماو ترمنځ. صحیح ده؟ ځینو ویل چې دغه خو نو چې مثلا WHO مثلا وویل چې الکولیک کارډیومایاپتي صحیح سبب امایلایډوسیس کارډیومایاپتي سبب یې معلوم و نه او د کارډیومایاپتي ګون مثلا الکولیک کارډیومایاپتي معلومه نامو څخه یې معلومیږي چې د الکولو له وجې کله کارډیومایاپتي رامنځته کېږي نو داسې مشکل رامنځته کېږي. فلهذا نو بالاخره د دې ستونزې د هواري دپاره د هغو وخت عالمانو یو کار وکړو. د کارډیومایاپتي یو هغوی ته ویل چې هغه د ما چې ملا نصرالدین مسخره درته کړې وه چې تاسې هم صحیح وایست تاسې هم صحیح وایست. نو دا یې څه کړو ډاکټر صاحبانو؟ یوه طبقه بندي ورته جوړه کړه کارډیومایاپتیانو ته چې یو پرایمري هغه کارډیومایاپتیانې چې سبب یې معلوم نه وي هغه یې په کوم کټګوري کې راوستل؟ پرایمري کې. او هغه چې سبب یې معلوم وي هغوی ته څه ویل؟ سیکنډري کارډیومایاپتي. ټول مشکلات پکې حل سول. صحیح؟ ښه. نو دا چې ډاکټر صاحبانو اوس مثلا کلاسیفیکیشن اف پرایمري کارډیومایاپتي، دا پرایمري کارډیومایاپتي بیا په خپل وار سره په نورو ډولونو کې هم ویشل سوي دي، لکه ایډیوپیټیک ډیالیټډ یا هم کنجسټیو کارډیومایاپتي. دوهم یعنی په دریو غټو ډولونو کې ویشل سوي دي. دریم ایډیوپیټیک هایپرتروپیک کارډیومایاپتي چې دا بیا ابسټرکټیو ټایپ او نن ابسټرکټیو ټایپ ده. دریم بیا څه دي ډاکټر صاحبانو؟ ایډیوپیټیک ریسټرکټیو یا هم اوبلیټریټیو یا هم انفلټریټیو کارډیومایاپتي. دا بیا په خپل وار سره ډېر ډولونه لري ډاکټر صاحبانو. دا دریم ډول یې لکه کارډیو امایلایډوسیس کارډیومایاپتي، انډوکارډیال فایبروالاسټوسیس او انډومایکارډیل فایبروسیس، لوفلر سینډروم یا لوفلر انډوکارډایټس او بل ډاکټر صاحبانو نور ډولونه یي. دا یې البته د پرایمري ډولونه دي ډاکټر صاحبانو. صحیح؟ د سیکنډري امایلایډوس خو له نومه څخه یې معلومیږي، مثلا چې اول هغه د ستونزې نوم اخیسته کېږي او وروسته ورسره کارډیومایاپتي سیکنډري کارډیومایاپتي البته ډاکټر صاحبانو. نو پرایمري کارډیومایاپتي ته راځو ډاکټر صاحبانو. مختلف شمیر داسې ناروغیانې دي ډاکټر صاحبانو، مختلف شمیر، دا په یاد لرئ.
یعنی ډېرې ناروغیانې دي چې هغوی اصلي سبب معلوم نه ده خو زړه متاثره کوي چې دې ته په مجموع کې موږ څه وایي پرایمري کارډیومایاپتي. دغه ناروغیانې ډاکټر صاحبانو په زړه کې د پاتالوژي د رامنځته کېدو په اساس موږ په درې کې ویشو. په څو کې؟ پر درې کې ویشو. دا یو غټ ګروپ پرایمري کارډیومایاپتیانې دي. ګورئ دا موږ د کار د اسانۍ لپاره پر درې کې ویشو چې یو دا ډاکټر صاحبانو ایډیوپیټیک ډیایلیټډ کارډیو یا کانجسټیو کارډیومایاپتي. دا داسې ناروغي د ډاکټر صاحبانو یا هغه ګروپ ناروغیانې چې زړه په څه رقم مشکل اخته کوي؟ زړه پراخوي. زړه چې پراخیږي خو نه پراخیږي، عضلات یې سره کشیږي نه. لکه دغه ګورئ ټول 4 سره چمبرونه یې ډیایلیټ سوي دي. دې ته څه وایي؟ ډیایلیټډ کارډیومایاپتي. دوهم ایډیوپیټیک. دا ایډیوپیټیک کلمه ځکه د ټولو لپاره کارول کېږي دا پرایمري یا انناون کاز یا ابسکیور کاز، سبب معلوم نه وي. ایډیوپیټیک هایپرتروفیک کارډیومایاپتي دا بیا هغه شمیر ناروغیان دي ډاکټر صاحبانو چې ټول زړه سره کم کوي، پنډوي د زړه د عضلاتو پنډواله رامنځته کوي. لکه دغه تاسو معلومیږي ټول عضلات او داخلي چمبرونه بیا برعکس په دې کې سره کم شوي ډاکټر صاحبانو کوشنی کېږي. دا هایپرتروفیک کارډیومایاپتي. او دریم ډول چې د ډاکټر صاحبانو هغه ریسټریکټیو کارډیومایاپتي ده یا ایډیوپیټیک ریسټریکټیو کارډیومایاپتي. دې ته بعضې خلک ډاکټر صاحبانو اوبلټریټیو یا هم انفلټریټیو کارډیومایاپتي هم وایي. ځکه چې ډاکټر صاحبانو په دې کې انفلټریټیو دا معنی چې د زړه عضلاتو ته یو شي انفلټریشن کړی دی، یو شي نفوذ ورته کړی ده او اجازه نه ورکوي چې د زړه عضلات په صحیح توګه سره انقباض او انبساط ورته کړي شي ډیاسټول او سیسټول ترسره کړي. صحیح ده؟ نشي کولی چې زړه په خپل سر سره دغه وکړي تقلصات وکړي لکه ټینګ ټینګ چې وتړي دغسې یو حالت وي، ټینګ ټینګ میخونه چې د پیوالي وي. نو په دې خاطر دې ته شی وایي ریسټریکټیو کارډیومایاپتي. نو پر څو ډوله سوې ډاکټر صاحبانو؟ 3 ډوله سوې: ډایلیټډ کارډیومایاپتي، هایپرتروفیک کارډیومایاپتي او ریسټریکټیو کارډیومایاپتي. د ایډیوپیټیک کلمه که تاسو په سر کې ورسره کاروله نو تاسو به ښه ورباندې ښکارېږي. صحیح؟ ځکه چې سبب یې معلوم نه. اول ایډیوپیټیک ډیایلیټډ یا کانجسټیو کارډیومایاپتي. دې ته له نامه څخه یې معلومیږي ډاکټر صاحبانو چې دا په هغه شمېر ناروغیانې دي چې په زړه باندې کله مسلطې سوې زړه مجبوره ده چې څه رقم وکړي ډیایلیټ کېږي به یو چمبر نه 4 سره چمبرونه یي. یعنی مطلب دا ده چې دغه وخت کې د زړه داخلي خلاګانې سره کم کېږي، غټېږي او کله چې داخلي خلاګانې زیات سي نو په دې کې رزیجوال والیم زیاتېږي که یا څه معنی؟ هغه وینه په زړه کې پاتې وي، مثلا تر ډېره وخته پورې وینه پکې پاته کېږي په زړه کې. نو په دې خاطر د زړه په مابین کې وینه پاته کېږي، کانجشن کوي. نو دې ته بعضې وخت کانجسټیو کارډیومایا دا ډیایلیټډ کارډیومایاپتي ته بعضې وخت کانجسټیو ځکه په موږ زړه کې وینه احتکان کوي، درېږي، کانجشن کوي. دې ته کانجسټیو کارډیومایاپتي وایي. او ډېر زیات امکان شته چې دا کانجشن په امبولای هم پسې بدل شي. بخښښ دی په اول په ترومبوس او بالاخره وروسته امبولای پسې بدل شي. صحیح ده؟ دا ته بعضې وخت پروګریسیو کارډیاک فیلر هم وایي ډاکټر صاحبانو، ځکه په متواتر ډول سره زړه خپل فعالیت د لاسه ورکوي. زړه نشي کولی چې د موږ تاسې د بدن ټول غوښتل شوي وظایف برداشت کړي. دا کې نه یوازې دا چې ډاکټر صاحبانو چې زړه وینټریکلونه بلکې دهلیزونه یې هم پراخه شوي وي، ښه پرېمانه وینه پکې ولاړه وي، رزیجوال والیم پکې ډېر وي او دا ناروغي ډېره خطرناکه ناروغي ده. د دې انظار ډېر خراب دي. کیدای شي چې په 15 کلو کې دغه ناروغ ژوند د لاسه ورکړي. صحیح؟ سره له دې چې موږ ښه اکسټینسیو میډیکل کیر ورته کوو خو بیا هم په 15 کلو کې موږ تاسې دغه ناروغ د لاسه یعنې 5 year survival rate د دغو کسانو دپاره تعین شوی دا هغه هم خراب. دې پراګنوسس چې ده ډاکټر صاحبانو سم نه ده یا انظار یې صحیح نه دي. صحیح؟ دا له ډېرو وجو څخه زړه مجبوره کېږي چې ډیالیشن وکړي. مثلا بعضې وخت ډاکټر صاحبانو د مایکارډایټس په نتیجه کې مثلا که چېرته زړه په ځینې التهابي ناروغیو باندې اخته سي لکه مثلا په کوکزاکي وایرس باندې منتن سي نو په دغه وخت کې ما تاسو ته ویلي وو چې په دغه کې مایکارډایټس کې زړه پراخیږي خو په اکثره وختونو کې بیرته خپل نارمل حالت ته راځي کله چې هغه انتانات یا کله هغه سببي عوامل له منځه ولاړ سي. خو اما په کوکزاکي وایرس کې اکثره وخت چې پراخ سي وایي همدغسې پسې پاتې سي ډایلیټډ کارډیومایاپتي رامنځته کړي. صحیح؟ اسوسیشن وذ د ټوکسیک ډیمیج. بعضې وخت موږ تاسې ځینې ټوکسیک مواد خورو، کیمیکل
یا تر وینې پورې ځان رسوي لکه کوبالټ کیموتراپیانې په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو ډکسوروبیسین چې دی ډاکټر صاحبانو دا تر ټولو خطرناکه کیموتراپي ده چې د مختلفو کینسرونو لپاره کارول کیږي. همدارنګه انټراسایکلین دغه هم کیموتراپي ده. دوی دواړه د مختلفو کینسرونو لپاره ناروغ ته ورکول کیږي. خو هغه ناروغ صحیح ده چې هغه کینسر حجرات ممکن اکثره موږ تاسې مړه کړو. دې ته په دې خاطر ټوکسیک دوایي وایي یا ټوکسیک کیمیکل یا کیموتراپي اصطلاح ځکه ورته کارول کیږي. خو د موږ تاسې په ځینې روغ انساجو باندې هم بد تاثیرات کوي چې زړه هم یو له هغو روغ انساجو څخه ده چې د کیموتراپي په نتیجه کې په ډیالیټډ کارډیومایاپاتي اخته کیږي. صحیح. بل کیدای شي چې ډاکټر صاحبانو ځینې وخت په پیدایشي ډول سره د ځینې خلکو زړه داسې وي چې خاص عمر ته رسیږي د هغو زړه پراخیږي په ډیالیټډ کارډیومایاپاتي اخته کیږي. مثلا په زړه پورې مربوط هغه پروټینونه لکه اکټینومایسین ټروپونین او داسې نور هغه څه شي کې ډاکټر صاحبانو پراخیږي د وخت په تېرېدلو سره په هغوی کې غیر نارمل شکل رامنځته کېږي. هغه بالاخره خپل نارمل جوړښت نه ساتلی او عضلاتي تارونه سره کم کېږي اوږدېږي. ښه بل د سرکومینو دغه بلا بطرې خو تاسې پېژنئ. بل ډاکټر صاحبانو کرونیک الکوهولیزمز هغه کسان چې تر ډېره وخته پورې الکول څښي الکول کولی شي کارډیومایاپاتي رامنځته کړي. ما تاسې ته مخکې ویلي وو چې د الکولو یوازینی یو ښه تاثیر دا ده چې د اسکیمیک هارټ ډیزیز چانس یو څه کموي. تاسې به ډېر داسې غټ سرې لیدلي چې الکولو ته کش شوي چې ورته یې ولې خورې وایي دا د زړه دپاره ډېر ښه شی او دوی تر ډېرې اندازې رښتیا هم وایي. خو هغه هیوي نه ډېر لږ الکول کولی شي چې یو څوک د اسکیمیک هارټ ډیزیز څخه خلاص کړي. داسې چې زموږ تاسې په وینه کې دا HDL های ډینسټي لیپوپروټین چې موږ ته مفید دې ته مفید لیپوپروټین ویلی په یاد ما تاسې ته ویلي وو. یعنې دا داسې لیپوپروټین ده چې له وینې څخه غوړ اخلي او حجراتو ته تخته کوي یا حجراتو ته یې وړي. د یو سویه یو سل وړېږي په الکولیک کسانو کې هغه هم چې هیوي الکول نه څښي. خو دا بیا مه یېروئ چې چاکو د سرو زرو سینو څوک یې په نس نه منډي دغسې ته که نو مثلا د الکولو له وجې خو ډېرې زیاتې ستونزې مثلا د معدې زخمونه مثلا ډیابیټس ملیټس یا اکیوټ پانکراټایټس او په نتیجه کې ډیابیټس ملیټس او همدارنګه د اینې سرطانونه دغه نن ما یو مریض درلود د اینې سرطان بیا چې مې تاریخچه ورسره واخیست الکول یې څښل تا ته مې دررسولی نه و هغه چې الفټس مې ورته وکړل چې بیلروبین یې هم لوړ و او اکثره لیور انزایمز یې لوړ و. نو دا د اینې موږ په سترګو وینو چې د اینې کینسرونه رامنځته کوي او تر ټولو خطرناکه ناروغۍ د زړه چې ده ډیالیټډ کارډیومایاپاتي دا رامنځته کوي. که اسکیمیک هارټ ډیزیز مخنیوی کوي نو په ډیالیټډ کارډیومایاپاتي به دې اخته کړي. دا هغه کسانو ته باید وویل شي چې شراب یې ښه یوسي. صحیح. یو خو دا صحیح ده چې په اسلام کې ناروا دي. موږ تاسې که د طب له اړخه وڅېړو هم الکول چې دی ډېر خطرناکه شی دی. صحیح. ښه بل ډاکټر صاحبانو پیریپارچم اسوسیشن دا معنی چې کله د یوې ښځې اولاد وزېږېږي په څو میاشتو کې هغه په هغه یوه ناروغۍ باندې اخته سي هغې ناروغۍ ته پیریپارچم ډیزیز وایي. نو بعضې وخت تر ولادت وروسته هم ځینې ښځې په ډیالیټډ کارډیومایاپاتي باندې اخته کېږي. صحیح ده. په خاص توګه سره هغه ښځې چې نیورشمنټ یې صحیح نه وي او تر ډیلیوري وروسته د هغوی زړه ممکن پراخه سي. دلته تاسو ته معلومیږي ګورئ لیفټ ارټریم اورټا لیفټ وینټریکل دواړه ډېر زیات سره کم سوي دي پراخه سوي دي. دلته نه یوازې دا بلکې ټول زړه پراخه سوی وي. ډیالیټډ کارډیومایاپاتي که موږ تاسې وګورو ډاکټر صاحبانو دا به داسې وي چې عموما ممکن په ځینې عضلاتو کې کیدای شي هایپرترافي هم وي خو ډېره لږ اکثره وخت پکې څه شوي ډاکټر صاحبانو اوږدوالی د عضلاتي تارونو زیات وي اوږدوالی زیات سوی وي. د شکل نظره که چېرته موږ تاسې زړه ته وګورو زړه وزن به بیخي زیات سوی وي کیدای شي تر 1 کیلو پورې رسېدلی وي. صحیح ده. 4 سره چمبرونه یې آزاد سوي وي او داسې شکل یې غوره کړی وي لکه ګین یا د دنیا نقشه ګرد زړه کروي شکل غوره کړی وي ځکه 4 سره چمبرونه یې ډیالیټ سوي وي. د وینټریکلونو دیوالونه یې کیدای شي یو څه پنډوالونه پیدا کړي وي ځکه چې کم اندازه هایپرترافي هم پکې ممکن ولیدل شي. د مایکروسکوپ له نظره چې موږ تاسې وګورو ممکن په ځینې عضلاتي تارونو کې هایپرتروفي په ځینو کې ارټروفي او په مختلفو تارونو کې به ډیجنریشن او حتی فایبروس انساج هم وګورو چې اضافه سوي وي. دا څوک شته چې په ډیالیټډ کارډیومایاپاتي سر نه د خلاصوي د پاتالوژي له نظره سر مخلاص هغه اسوسیشن فاکتورونه یا اسوسیشن کازز ما تاسو ته ویل نه
یا سوسیټیو کاس. بل ډاکټر صاحبانو دوهم ډول د کارډیومایوپاتي کوم یو؟ ایډیوپیټیک هایپرتروفیک کارډیومایوپاتي. صحیح. هایپرتروفیک ما تاسو ته ویلي و چې کله یو نسج په سایز کې غټ سي، داسې په سایز کې غټ سي چې د حجراتو سایز یې زیات سي، تعداد نه بلکې سایز یې حجم یې غټ سي د یوې حجرې، یعنې دا معنی په یو نسج کې ډېر حجرات، دې ته هایپرتروفي وایي. نو بعضې وخت ډاکټر صاحبانو دغه هایپرتروفیک کارډیومایوپاتي په دې معنی نه وي چې یوازې پارنکایمل حجرات پکې زیات سوي وي، بلکې هایپرتروفي دلته د چی په معنا ده ډاکټر صاحبانو؟ په دغه ځای کې البته د جدار پنډواله، د جدار پنډواله هغه که چېرته د کارډیومایوسایټ د پنډواله له وجې وي او که یا هم خارجي مواد راغلي وي د زړه په دیوالونو کې ځای نیولی وي او هغه یې پنډ کړی وي، په ټولو حالتونو کې موږ ته څه ورته وایي؟ هایپرتروفیک کارډیومایوپاتي. ګورئ دا یوه ډېره مهمه نقطه ده پاتالوجي دا یې په یاد ولرئ. صحیح ده. ممکن په امتحان کې که څوک یو اسملي امتحان ورکوي هغه دغسې کوچنۍ کوچنۍ نقطو ته متوجه کېږي. مثلا هایپرتروفیک کارډیومایوپاتي څه معنی؟ که ته دغه ورته ووایې چې مثلا چې صرف حجرات یې کېدای شي هایپرتروفي کړي وي هغه غلطۍ دي. صحیح. دغه زما رقم تعریف ورته کوئ. د دې دپاره ځینې سننمز مترادف اصطلاحات هم کارول کېږي، لکه مثلا اسیمیټریکل څه معنی؟ چی شي؟ یا سیمیټریکل دا معنا نه. سیمیټریکل یو طرفه دوه طرفه بعضې وخت کېږي. صحیح ده، دا خو دم صحیح خبره ده، خو سیمیټریکل او اسیمیټریکلي دا معنا لري ډاکټر صاحبانو چې په دې کې یو شانته نه، مثلا چې یو لاس یو شی داسې پنډواله پیدا کړي یو رقم ټول یوه سطحه، دې ته څه وایي؟ سیمیټریکل. او که چېرته مثلا داسې غیر منظم وي، ځینې ځای پنډ فرض کوي، ځینې ځای نری، ځینې ځای پنډ، دې ته بیا څه وایي؟ اسیمیټریکل. نو دا چې مکمل نه وي ډاکټر صاحبانو دې ته اسیمیټریکل هایپرتروفي هم وایي، یا هایپرتروفیک سب اورټیک سټینوسیس هم ورته ویل کېږي، او یا ټیر ډیزیز هم ویل کېږي. البته چې دپاره ډاکټر صاحبانو د هایپرتروفیک کارډیومایوپاتي دپاره دغه سننمز کارول کېږي، یعنې دغه هر اصطلاح په یا په هر لغت چې تاسې پېښ سواست نو معنا یوه ده. بل ډاکټر صاحبانو دا په هر چا کې نه بلکې په هغو کسانو کې ډېر واقع کېږي چې عمرونه یې د 25 او د 50 کلونو په منځ کې وي ډاکټر صاحبانو. صحیح ده. دا ناروغي وایي په اول کې اسیمپټومیټیک وي، بې اعراض وي، خو د وخت په تېرېدلو سره ډاکټر صاحبانو دا اعراض ښکاره کوي. په خاص توګه سره کله چې دوی درانه فزیکي کارونه کوي نو په یغه وخت کې دوی د څه سره مخ کېږي ډاکټر صاحبانو؟ سالنډۍ سره مخ کېږي، د چپه طرف د سینې له درد سره مخ کېږي، د کانجسټیو هارټ فیلر اعراض پکې لیدل کېږي، او حتی امکان لري چې یو ناڅاپه مړ سي، ژوند د لاسه ورکړي. دا کسان د دغو ناروغیو په منځته راتګ کې، یعنې د هایپرتروفیک کارډیومایوپاتیانو په منځته راتګ کې ډاکټر صاحبانو مختلف فکتورونه رول لري. کېدای شي چې اکثره وخت په اوټوسومل ډامیننټ ډول سره دا په ناروغۍ په حیثیت راوړل شي. صحیح ده. البته سم نیمایي ناروغان او یا هم کېدای شي چې میوټیشن جین انهیرټ میوټیشن جین یوازې په سارکومیر پروټین برخه کې وي، او یا هم کېدای شي چې ډاکټر صاحبانو ځینې نور فکتورونه له ځانه سره ولري. مثلا هغه کسان چې کتیکول امین یې په وینه کې ډېر وي هغوی ډېر زیات امکان لري چې په دغسې حالات باندې اخته سي، او یا هم په مایکارډیل اسکیمیاو باندې تر اخته کېدو وروسته کېدای شي ځینې کسان په هایپرتروفیک کارډیومایوپاتیانو باندې اخته سي. صحیح ده. په سترګو که چېرته موږ تاسې ورته وګورو ډاکټر صاحبانو، په دغو کې زړه غټ سوی وي، وزن یې ممکن نارمل وي، خو جدار یې څه شی کړی وي، اندازه پنډواله پیدا کړی وي، نتیجه کې ټول زړه ورسره غټ سوی وي. او د وینټریکلونو کیویټیانې به څه رقم وي ډاکټر صاحبانو؟ کوچنۍ سوي به وي. ګورئ، یعنې دا معنا چې دلته ډېره کم اندازه ورته وینه ورته راځي. د مایکروسکوپ له نظره که چېرته موږ تاسې ورته وګورو ډاکټر صاحبانو، په دغه وخت کې به څه وګورو؟ وبګورو چې مختلفو عضلاتي تارونو یې څه کړې ده؟ هایپرتروفي کړې ده. په هایپرتروفیک کارډیومایوپاتیانو کې په عضلاتي تارونو به یې څه کړې وي ډاکټر صاحبانو؟ هایپرتروفي کړې وي. اکثره وخت دغه هایپرتروفي ډاکټر صاحبانو کانسنټریک وي، یعنې ډایلیشن پکې نه وي،
اوږدوالی یې دونه ډېر نه وي پیدا کړی خو پنډوالی یې ډېر زیات پیدا کړی وي البته تارونه یې صحیح ده د مایکروسکوپ له نظره چې موږ تاسې ورته وګورو کیدای شي په ځینې ځایونو کې حتی هغه عضلاتي تارونه چې زیات پنډوالی پیدا کړی وي او وروسته بیا له اسکیمیا سره مخ شوي نو کیدای شي چې ځینې ډیجنریټیو عضلاتي تارونه هم پکې وګورو ښه هایپرتروفیک کارډیومایاپاتي تاسې وپېژندله چې هغه کارډیومایاپاتي ته ویل کېږي چې په کوم کې د زړه د عضلاتو جدارونه یې پنډ سوي وي یعنې د زړه د عضلاتو طبقات پنډ سوي وي هایپرتروفي کړي وي انډیویجولي یو تار نه یعنې داسې ته نشي ویلی چې مثلا یو کارډیک مایوسایډ پکې کې سره کم سوی ده پنډوالی پیدا کړي بلکې بېشمېره کارډیک مایوسایډ په خپل حجم کې زیات سي او په نتیجه کې د زړه جدار سره کم کې پنډ کړي ښه دریم ډول کارډیومایاپاتي د څه شي په نامه وي ډاکټر صاحبانو restrictive cardiomyopathy یا infiltrative cardiomyopathy او یا هم obliterative cardiomyopathy دې له نامو څخه بیا معلومیږي ډاکټر صاحبانو په دې کې اصل کې د restrictive cardiomyopathy له نومه څخه زده کوي چې په دې کې restriction سوی restriction څه معنی ډاکټر صاحبانو مقید کېدل صحیح د څه شي قید سوی وي زړه پکې قید وي تقلصات صحیح نشي کولی دا ټول هغه کارډیومایاپاتیان دي چې زړه پکې تقلصات صحیح نشي کولی صحیح ریسټرکشن په دې کې راغلی وي دا ډاکټر صاحبانو داسې یوه ستونزه ده کله چې زړه نشي کولی صحیح ډیالیټ سي نو ښه وینه ورته راتلی سي هغونه وینه ورته راتلی سي چې موږ ورته ضرورت لرو نشي ورته راتلی یعنې دلته فیلینګ پرابلم راځي یو داسې وي په هارټ فیلر کې موږ تاسې ویلي وو چې په زړه کې امپیټینګ اسانه نه کېږي خو هارټ فیلر ما تاسې ته ویلي وو چې ځینې وخت د فیلینګ د پرابلمز له وجې هم رامنځته کېږي یعنې دا ټول چمبرونه یې صحیح فیلینګ نه کوي صحیح ورته وینه دونه اندازه وینه نه راځي څونه چې ورته ضرورت وي ځکه چې زړه ښه سم پراخ نه سي مکمله استرخا ونه کړي ډیلیټیشن ونه کړي یعنې د موږ تاسې پوهېږو سیسټول ډیاسټول په وخت کې زړه باید سره کم سي پراخ سي نو د ریسټرکټیو کارډیومایاپاتیانو په وخت کې زړه ډیاسټول صحیح نشي کولی زړه چې هر څونه کوشش وکړي بیا یې هم داخلي کیویټیانې لږ ازادې سي لږ وینه ورته راسي لږ وینه چې پمپ کېږي زموږ تاسې ټول عمر کارډیک په دې وخت کې ډاکټر صاحبانو کارډیک آوټپوټ کمیږي او کارډیک آوټپوټ چې کم سي دې پېښ ته موږ تاسې شی وایو هارټ فیلر دا هارټ فیلر رامنځته کوي صحیح ده ښه د زړه عضلات ولې له ریسټرکشن سره مخ کېږي صحیح ولې له دې ستونزې سره مخ کېږي چې صحیح ډیلیشن نشي کولی یا هم ډیاسټول صحیح نشي کولی مختلفې وجې لري کیدای سي چې امایلایډوسیس له وجې وي دا پیښه کیدای سي انډوکارډیل فایبروایلاستوسیس له وجې وي کیدای سي انډومایکارډیل فایبروسیس له وجې او یا هم کیدای سي لوپلر سنډروم له وجې یا لوپلر انډوکارډایټس له وجې څخه دا پیښه رامنځته شوې وي صحیح په څه معنا په دغو ټولو وختونو کې ډاکټر صاحبانو اصل کې د زړه د پارنکایمل حجراتو ترمنځ ځای نور حجرات نیسي یا نور جوړښتونه یې نیسي چې نه پرېږدي چې د زړه عضلاتي تارونه په پریمانه کچه یا هم څونه چې نارمل کچه وه هغونه وغځېږي سره یا د هغونه پراخ سي مخه یې نیسي نه شاوخوا یې مخه نیسي یعنې ځکه چې په انټرسټیشم کې ځینې نورو موادو ته ځای ورکول کېږي یا حجروي شیان یا غیر حجروي شیان راځي دي پارنکایمل حجراتو ترمنځ ځای نیسي په دغه وخت کې صحیح مثلا له دې جملې څخه کارډیک امایلایډوسیس اوس به داسې یو څوک پیدا شي ستاسې کې چې امایلایډوسیس نه پېژني دی وایي دا یومین ډیزیز دا تاسې ورسره منئ بلکل پروټینونو تجمع کوي پروټیني بقایاوي تجمع کوي پرایمري او سیکنډري امایلایډوسیس رامنځته کوي ما تاسې ته ویلي وو او په مختلفو انساجو کې د حجراتو څخه د باندې اکسټرا سیلولر یو قسم کتلې جوړولې نه کتلې متجانسې کتلې جوړولې چې دی هم صحیح وایي په دې کې پروټیني بقایاوي او دا ما تاسې ته ویلي وو چې داسې یوه ناروغۍ ده چې په دې کې ګمان کېږي چې مافیت پکې لاس ولري سسپیکټډ د مافیت تر اوسه پورې امایلایډوس په منځته راته کې د مافیت رول سسپیکټډ ده ما تاسې ته ویلي وو صحیح او کارډیک امایلایډوس ما تاسې ته ویلي وو چې په یاد مو دي چې دغه پرایمري او سیکنډري ډولونه یې درلودل امایلایډوسیس او د دغه میکانیزمونه ما تاسې ته فیبریلري پروټینز او مختلف
نور پروټینونه مې درته ویلي وو چې دغه څه رقم جوړیږي او هر یو تار مې الټرا سټرکچر درته ویلی وو کوم مثلا فیبریلر برخه ده نن فیبریلر پروټینونه کوم دی او دوی څه رقم کښیني څه رقم له حجرات څخه د باندې وځي پیریواسکولر ډیپوزیشن څنګه کوي ډېر مې سر درته پرې خوږولی وو که د چا هیر سوي وي ولاړ سئ په یوټیوب چینل کې وګورئ صحیح ده مایلاډوس مختلف ویډیوګانې شته نو مایلاډوس ما تاسو ته ویلي وو چې ډاکټر صاحبانو دا یوه سیسټمیک ناروغي وي چې مختلف غړي متاثره کوي حتی په یوه ځای کې ما تاسو ته ویلي د مایلاډوس په ځای کې کارډیاک مایلاډوس ما درته ویلی وو یاد مې دي ما تاسو ته ورې څه شی ویلي وو ډاکټر صاحبانو سپلین مایلاډوسس مال چې داسې معلومیږي لکه ساګو سیډز د ساګو دانې غوندې شیان چې پکې راغسې وي یاد مې دي هیپاټیک یا لیور امایلاډوس مې درته ویلي وو ماسکولر امایلاډوس مې درته ویلي وو او دې جملې څخه مې کارډیاک امایلاډوس هم اورې درته ویلی وو برین امایلاډوس مې هم درته ویلی وو صحیح ده کیډني امایلاډوس مې هم جلا جلا درته ویلي وو چې یو هم له هغې جملې څخه زړه وو صحیح ویډیو یې پرته ده تاسې یې کتلی سئ یعنې زړه کې هم ډاکټر صاحبانو په ایزولیټډ شکل سره دا معنا چې په نورو غړو کې ممکن امایلاډ تناسب نه یې کړی یوازې په کوم ځای کې کړی وي دغه پروټیني موادو په زړه کې او یا کېدای شي چې په سیسټمیک ډول سره د نورو غړو تر څنګ زړه هم متاثره شوی وي څنګه پروټیني بقایاوې دي ځي د زړه د عضلاتي تارونو ترمنځ په انټرسټیشیم کې ځای نیسي مثلا دغه کارډیاک مایوسایټس دې فرض کړئ او ترمنځ یې انټرسټیشیم ده یا هم د زړه ممکن همدغسې په یوه طبقه کې زیات پروټیني مواد راځي ترسب کوي یوه کتله جوړوي نو تاسې خپله فکر وکړئ چې ډېر پروټیني مواد راسي دلې کښیني دغه زړه بیا کولی شي چې صحیح ډیلیشن وکړي نه شي کولی ځکه هغه عضلاتي تارونو دپاره دونه ځای نشته چې دوی صحیح استرخا وکړي صحیح ډیلیشن وکړي ریلیکسیشن وکړي همداسې ده که ښه دوهم په ریسټرکټیو کارډیومایاپاتي کې ډېر غټ لاس د څه شی و ډاکټر صاحبانو انډوکارډیل فایبرو الاسټوسس دا د فایبرو الاسټوسس معنا پوهېږئ دا یوه پیدایشي ناروغي وي په ځینې کسانو کې ډاکټر صاحبانو داسې چې ماشومان اکثره په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي یعنی داسې ماشومان وي چې د عمر په تېرېدلو سره د دوی په عضلاتي تارونو کې ډاکټر صاحبانو یا هم تر انډوکارډیم لاندې په دغو برخو کې الاستیک او کولاجن تارونه ډیریږي یعنی برعکس پارانکایمل انساج کمیږي او سټرومل زیاتیږي نو معلومه خبره ده چې کله تر انډوتیلیم د لاندې زیات الاستیک او کولاجن تارونه کښیني پنډواله پیدا کړي هغه زړه بیا کولی شي صحیح استرخا وکړي صحیح ډیلیشن وکړي نه شي کولی د هغو وظایف په څه رقم شي ډاکټر صاحبانو ریسټرکټډ به سي دا ماشومان د وخت په تېرېدلو سره ناڅاپي باندې پر څه شي اخته کېږي بریتلسنس سالنډي باندې د زړه په فیلر او حتی بعضې وخت موږ تاسې ته لاس ورکوو او دغه ماشومان له منځه ځي د دې ناروغۍ د رامنځته کېدلو غټ سبب تر اوسه پورې معلوم نه ده یعنې د کاز از ابسکیور معلوم نه دی صحیح چیش دی سیانوسیس دغه ته وایي ډاکټر صاحبانو شینواله سړی تک شین سي د کاربن ډای اکساید د سویې د زیاتوالي له وجې چې یو غړی یا د انسان بدن ټول تک شین واوړي هغو ته څه وایي سیانوسیس که تا فکر کړی وي هغه کسان چې په کاربن مونوکساید پویزنینګ باندې اخته وي تک شنه اوښتي وي شونډان یې شنه پزه یې شنه او ګوتې متې تک شنې معلومیږي صحیح دې ته څه وایي سیانوسیس یا پرینایټ پینامون کې ماته چې په ګوتو کې چې کېږي ډاکټر صاحبانو درې حالتونه اول تک سپین تک سره بخشش دي اول تک سپین بیا څه وي ډاکټر صاحبانو اول تک سپین سي بیا تک تور واوړي او وروسته بیا بالاخره سور واوړي ځکه چې په اول کې وینه پکې نه سپین واوړي وینه پکې بنده سي دوهم کاربن ډای اکساید پکې ډېر سي نو سره کم واوړي شین او بالاخره بیرته چې وینه وانه سي هغه ځای سور سي د هایپریمیا له وجې نه دا د رینایټ پینامون نښه هم ده نو هغه ګوتې چې شنې کله واوړي هغو ته موږ ته سیانوسیس وایي نه یوازې دا په رینایټ پینامون کې له هرې وجې څخه چې کاربن ډای اکساید موږ ته په وینه کې زیات سي انسان بدن شین واوړي دې ته څه وایي سیانوسیس لکه ما تاسو ته خو نه وي راغلی ګوره غیر حاضري یوه وجه دا هم وه ما دوی ته د زړه مختلفې ناروغۍ وویله چې له هغې جملې څخه یو چې وې پیدایشي ناروغۍ وې کانجینیټل هغه ما دوی ته په دوه کې تقسیم کړی وي یو سیانوټیک او یو اسیانوټیک کانجینیټل هارت ډیزیز د سیانوټیک له جملې څخه مثلا ټیټرالوجي پالټ تر ټولو مهم ډول یې و چې ماشومان شنه تک شنه دا ماشومان چې په لاره روان وي حتی دغسې په نارمل حالت کې تک شنه شونډان مخ لاسونه یې ټوله شنه ځکه چې کاربن ډای اکساید وینئ په کاربن ډای اکساید لرونکي وینئ په بدن کې پمپ کېږي دا چې ولې
هغه دی ولې خبره ما په هغه کې جواب کړی و نه. خو یوه خبره په یاد لره دلته زه بس په دې خاطر ډېر کول غواړم چې دا شیان ستاسو په یاد پاتې سي. کله چې کاربن ډای اکساید لرونکې وینه په یوه ساحه کې زیاته سي او هغه ساحه شنه معلومه سي دې ته څه شی وایي؟ سیانوسس. سیانوسس بیا په دوه ډوله ده، یو سنټرل سیانوسس ده، یو پریفرل سیانوسس. پریفرل سیانوسس اکثره وخت لوکلایز وي په یوه ساحه کې، او سنټرل سیانوسس ټول بدن دي سړي سیانوس باندې اخته وي چې هغه دوه وجې لري، اکثره وخت د سږو ناروغي او د زړه ناروغي. صحیح. البته سنټرل سیانوسس. Did you get it? سیانوسس په څو ډوله ده؟ په دوه ډوله. پریفرل، سنټرل. سنټرل چې ټول بدن دي سړي شي ناوړي، لکه مثلا د کومه ناروغي؟ د سږو او د زړه د ناروغي. او پریفرل څه معنا؟ چې په یو اطراف کې یو غړی یا یو نسج له سیانوسس سره مخ. صحیح. ښه. دریم ډول ډاکټر صاحبانو ریسټریکټیو کارډیومایاپاتي چې ده هغه شی ده انډومایکارډیل فایبروسس. انډومایکارډیل فایبروسس بیا دې ته وایي ډاکټر صاحبانو انډومایکارډیل فایبروسس، چې کله د مایکارډیل حجراتو په مابین کې فایبروس انساج زیات سي، د نومه څخه یې معلومیږي. دغه مثلا یو کارډیاک مایوسایټس ته ډاکټر صاحبانو او دا بل ده، د دوی ترمنځ فایبروس انساج زیات سي، دې پیښ ته څه وایي؟ انډومایکارډیل فایبروسس. نو کله چې دغه شاوخوا یې ډاکټر صاحبانو سپورټینګ یا هم انټرسټیشل انساج یا کنیکټیو ټیشو یا فایبروسایټ زیات سي، دغه عضلاتي حجرات په خپل اندازه سره ریلیکسیشن کوای سي؟ نه سي کولای. ریسټرکټس وکړه یا کله کټینګ ټینګ چې پټه دې پې واچول. په دې وخت کې چې رامنځته کېږي ډاکټر صاحبانو ریسټریکټیو کارډیومایاپاتي رامنځته کېږي. دا په ډېرو هیوادونو کې لیدل کېږي، په خاصه توګه سره ډاکټر صاحبانو دغه ریسټریکټیو کارډیومایاپاتیان چې دي په ټروپیکل کنډیشن چې وي په ځینې هیوادونو کې دې ته سمینه مسایل دي. ټروپیکل څه معنا؟ استوایي هیوادونه لکه افریقا، خاص توګه سره په افریقا کې یوګانډا او نایجیریا، په دغو هیوادونو کې. یوګانډا خو پیژنئ، اوس موږ تاسې دوستان موږ ته پناه راکوي. یوګانډا داسې بد ځای ده، نسبت افغانستان ته داسې معلومیږي لکه د پلچرخي جیل. نو د موږ تاسې ځینې پناه غوښتونکي تللي دي یوګانډا ته، وایي هغه چې دوی ورورسېدل یوګانډا والا ورته چې بېرته موږ سره بوځئ افغانستان ته، دا موږ ډېر غټ احسان یو. د ډاکټر صاحبانو د جنوبي انډیا په ځینې برخو کې هم دا ناروغي لیدل کېږي، سریلانکا، مالیسیا او همدارنګه ساوت امریکا هغه برخه ټروپیکل یا استوایي برخې دي، په یوه برخو کې دا ډېره لیدل کېږي دا ناروغي. صحیح ده. په دغه ناروغۍ کې ډاکټر صاحبانو ماشومان او کاهلان راښکل کېږي ډاکټر صاحبانو، او دا خاص توګه سره موږ تاسې په څه شي باندې پېژنو ډاکټر صاحبان دا ناروغۍ؟ په کانجسټیو هارټ فیلر. څه رقم کانجسټیو هارټ فیلر چې سبب یې معلوم نه وي. د دې ناروغۍ منځته راتګ اساسي سبب معلوم نه ده، خو مختلف فکتورونه دې ناروغۍ رامنځته کېدو ته لمون وهي یا زمینه مساعدوي، لکه مال نیوټریشن، وایرل انفیکشن، د زیاتو بنانو خوړل. کیلې ډېرې مه خورئ، ښه کیلې ډېرې خوړل ځکه په کیلو کې موږ پوهېږو چې شی دی سیروټونین ډېر زیات دی، او هغه کولی سي چې ریسټریکټیو کارډیومایاپاتیان رامنځته کړي. داسې نو نه چې تاسې اوس کیلې نه خورئ، کیلې خوري، خو هغه بل کار نشته، د ډوډۍ پر ځای کیلې خوري دا خلک. صحیح. د مارپالوژي له نظره په دغه وخت کې که زړه ته موږ تاسې په سترګو باندې وګورو، نو عموما پارنکایمل انساج به زیات او فایبروس انساج به یې ډیر لیدل کېږي، او په سترګو چې موږ تاسې ورته وګورو کوم خاص تغیرات ممکن کې ونه ګورو ډاکټر صاحبانو، خو په مایکروسکوپ کې چې ورته وګورو څه شی به وي ډاکټر صاحبانو؟ فایبروس انساج به یې زیات سوي وي. صحیح ده. او دغه چې دی پارنکایمل انساج به سره کم سوي وي ډاکټر صاحبانو، کم سوي به وي. کېدای شي ځینې وخت ځینې اته التهابي حجراتو یې هم ورته نفوذ کړی وي ځینې برخو ته یې. د ریسټریکټیو کارډیومایاپاتیانو کې په ټولو په صورت عموم کې زړه صحیح پراخوالی نشي کولی، او دا چې حرکات یې ډېر ریسټرکټ کېږي، هغه موجوده مینه هم اکثره وخت پکې یخی کېږي، ترومبوس ته وړي، او بالاخره کېدای شي حتی د امبولای دپاره په دغه وخت کې هم ګوري زمینه مساعدېږي، په ډیالیټډ کې هم او په د ریسټرکټیو په ځینې ډولونو کې هم. حتی کېدای شي چې موږ تاسې په دغه وخت کې که چېرته ناروغ مړ سوی وي ډایسیکشن وکړو، کېدای شي حتی میورل ترومبای پکې پیدا کړو درسره. ریلیکسیشن
نو ریلیکسیشن ګوره دلته چې ده دلته کله چې ریلیکسیشن خراب سو نو کنټرکشن هم ورسره خرابېږي صحیح سو د سټارلینګ لا خرابېږي سټارلینګ لا دې په یاده چې یو شی څونه کش کې دغونه قوي وي نو چې لږ کشیږي خو لږ کنټرکشن یې هم دغونه ضعیفه وي ښه څلورم لوپلر انډوکارډایټس لوپلر انډوکارډایټس ډاکټر صاحبانو که دا درڅه یېرېده لوپر انډوکارډایټس مه یېروئ باره بیا نه یېرېږي درڅه لوپلر انډوکارډایټس دا هم د ریسټرکټیو کارډیومایاپتي له جملې څخه ده دغه کې اکثره وخت انډوکارډیم ډېر متاثره کېږي نو په دې خاطر ورته انډوکارډایټس لوپلر مایکارډایټس نه ګورئ انډوکارډایټس کلمه چې دا هم د کارډیومایاپتیانو له جملې څخه ده ډاکټر صاحبانو دا له فایبرو الاسټوسیس یا هم له انډوکارډیل فایبروسیس سره انډومایکارډیل فایبروسیس سره دونه فرق لري ډاکټر صاحبانو چې دلته په پیریپرل وینه کې ایسینوفیل زیات شوی وي مطلب دا ده چې ایسینوفیل په پیریپرل دوراني وینه کې زیات شوی وي کېدای شي چې اکثره ایسینوفیل حتی تللی وي مایکارډیل مختلفو ځایونو انټرسټیشن کې ځای نیولی وي او بالاخره هغو ته اجازه نه ورکوي چې صحیح اندازه سره چې شي ریلیکس شي او د زیات ایسینوفیل موجودیت په یوه ساحه کې حتی انفلمیشنونو ته هم زمینه مساعدوي او د وخت په تېرېدلو سره هغه ساحه کېدای شي په فایبروس باندې واړوي صحیح د نورو ډولونو سره د دې فرق چې د پیریپرل ایسینوفیلیا لیدل کېږي دغه په دوراني وینه کې دغه کسانو ایسینوفیل زیات شوی وي صحیح ده کېدای شي چې د زړه په مختلفو برخو کې په دغه وخت کې ایسینوفیل هم ځای نیولی وي چې موږ تاسې وګورو او دا وخت چې ده یا دغه حالت ډېر خطرناکه انظار لري او دا کسان موږ اکثر وخت ډېر زر له لاسه ورکوو other forms of the restrictive cardiomyopathy د restrictive cardiomyopathyانو نور ډولونه دي یغه سربیره ډاکټر صاحبانو نور ډولونه هم لري لکه مثلا هیموکروماتوسس څوک ویلی شي هیموکروماتوسس او هیموسیډروسس څه معنا ما تاسو ته ویلی آفرین چې اوسپنه په انساجو کې ډېره سي دې ته څه وایي هیموکروماتوسس او هیموسیډروسس څه معنا عین خبره ده هیموسیډروسس څه معنا چې اوسپنه په انساجو یا په حجراتو کې ډېره سي نو فرق یې څه شو د هیموکروماتوسس د هیموسیډروسس ته وادي سه دغه ته وایي ځوان یاد یې وګورئ دا ما تاسو ته ویلي وو هیموکروماتوسس د هیموسیډروسس هغه حالت ته وایي چې وینه دونه ډېره سي چې نسج ته ضرر ورسېږي نسج تخریب کړي نو دې ته څه وایي هیموکروماتوسس نو د زړه هیموکروماتوسس معلومه خبره ده چې نارمل انساج تخریبوي او پر ځای باندې بیا څه رامنځته کېږي فایبروس او ریسټرکټیو کارډیومایاپتي رامنځته کوي زه دا ځینې بحث یو بلې خواته بیان دا تاسو ته تاوان نه کوي ګورئ دغه د شاوخوا نور مضمونونه هم کور کېږي صحیح دوهم مایکارډیل سارکایډوسس سارکایډوسس څه شی و ډاکټر صاحبانو جنرالایز ګرینولوماټوز انفلمیشن سبب یې معلوم نه وي په مختلفو غړو کې ګرینولوماټوز ګرینولوماګانې موږ تاسې ګورو چې له هغې جملې څخه کېدای شي په زړه کې هم موږ تاسې ګرینولوماګانې وګورو نو دا ګرینولوماګانې اجازه نه ورکوي چې زړه صحیح پراخ شي کارسینایډ سنډروم یا کارسینایډ کارډیومایاپتي یا کارسینایډ مایوکارډیل ډیزیز ما تاسو ته ویلي وو بل ورځ مخکې ما درس پرې واخیستل په دې باندې دا څه معنا چې کله زموږ تاسې په بدن کې ځینې دغسې سرطاني کتلې جوړې سي چې مختلفو برخو ته میټاستاسیس وکړي او بالاخره ډیر سي څه رقم حجرات ډیر سي چې هغه یو رقم کیمیکل میډیاټرونه یا کیمیکلز افرازوي لکه په خاص توګه سره سیروټونین او بریډیکینین دا سیروټونین او بریډیکینین بالاخره د زړه د عضلاتو د تخریب سبب کیږي او پر ځای باندې فایبروس انساج رامنځته کیږي او پایله به څه وي ډاکټر صاحبانو ریسټرکټیو کارډیومایاپتي یعنی صحیح بل سکلیروډرما په یاد شي ما تاسو ته ویلي وو دوه ډوله ده چې یو لوکلایز وي او بل جنرالایز په دې کې زموږ تاسو په بدن په مختلفو انساجو کې د نارمل انساجو یا پارانکایمل انساجو ځای څه نیسي فایبروس انساج یا کولاجن نیسي پنډواله حتی ما درته ویلي چې یوه ښځه مې ولیده پیچکاري مې ورلګوله به ور وکړي د پیچکاري پکې ستنې پکې کږه سوه ستن نه داخلېده دونه پنډ و دا جلد دا دونه کلک داسې کلک وي چې حتی ستن نه پکې داخلی شي
ټینګ ټینګ لکه چا چې تړلي وي دا خلک له لاسو له پرې څخه را شروع کېږي سنټرل خوا ته راځي سیناو دغه برخې نیسي بالاخره خولو حتی خوله خپله نسي راپورته راټولولی دا خلک سویس په ښځو کې دا ډېر هم ده دا ناروغي متاسفانه نیوپلاسټیک انفلټریشن ان د هارټ کېدای سي چې ځینې وخت د سرطاني حجراتو د میټاستاسیس له وجې د زړه په انټرسټیشن کې زیات سرطاني حجرات ځای ونیسي او د زړه کتله زیاته سي په دغه وخت کې هم زړه نشي کولی صحیح کله چې زړه ته میټاستاسیس وکړي سرطاني حجرات نو بالاخره زړه هم خپل د تقلصاتو فعالیت ته لاس ورکوي او نشي کولی چې صحیح اندازه سره ریلیکسیشن وکړي داسې یو څوک څه په پرایمري کارډیومایاپتیانو نه دي پوه شوی یو وارې بیا تکراروم ډاکټر صاحبانو د یادولو دپاره پرایمري کارډیومایاپتیانې موږ په درې کې تقسیم کړې صحیح سو لومړی چې و ډاکټر صاحبانو هغه چې و کانجسټیو یا ډیالیټډ کارډیومایاپتیانې دوهم چې په یغو کې زړه څلور سره چمبرونه ډیالیټ سوي وو دوهم چې و ډاکټر صاحبانو هغه چې هایپرتروفیک کارډیومایاپتي چې په یغو کې د زړه د چمبرو دیوالونه سره کم سوي پنډ سوي او دریم ډول چې و هغه ریسټرکټیو کارډیومایاپتي چې په یغو کې د زړه د عضلاتي تارونو ترمنځ ځینې داسې شیانو ځای نیولی و حجراتو غیر حجراتو چې په یغو کې زړه نسوی کولی چې صحیح اندازه سره ریلیکسیشن وکړي ډیالیشن وکړي یا هم ډیاسټول وکړي دې ته موږ چې ویلي وو ډاکټر صاحب مختلف اسباب یې بیا هر یو درلودل پرایمري کارډیومایاپتیانې موږ تاسې ویلي وو دې ته ما تاسو ته په اول کې ویل چې کارډیومایاپتي پر څو ډوله ده پرایمري سیکنډري خو نو معلومه خبره ده دغه اسانه دي ځکه یو سبب یې معلوم وي تر یو سبب وروسته کارډیومایاپتي حتما رامنځته کېږي چې دې ته موږ څه وایو سیکنډري کارډیومایاپتي ورته وایو ډاکټر صاحبانو دغه یو سلایډ هم پاته ده او خلاص هم سو درس د نن ورځې سیکنډري کارډیومایاپتي هم ډاکټر صاحبانو داسې کارډیومایاپتیانې دي چې تر یو معلوم سبب وروسته کارډیومایاپتي رامنځته کېږي په داسې حال کې چې پرایمري کارډیومایاپتي هغه ګروپ د کارډیومایاپتیانې و چې سبب یې معلوم نه و صحیح ده ښه مثلا ډاکټر صاحبانو تر اسکیمیک کارډیومایاپتي وروسته یا بخښښ یا مثلا موږ تاسې وایي اسکیمیک کارډیومایاپتي سبب یې معلوم ده که یا څه ده اسکیمیا ده هایپرټنسیو کارډیومایاپتي سبب یې څه ده هایپرټنشن والولر کارډیومایاپتي سبب یې معلوم ده چې دیوالونو سټینوسس یا هم ریګرجیټیشن یا هم ورته چې ورته وایي ډاکټر صاحبانو یو چې و سټینوسس و بل چې و انسفیشنسي افرین بل چې و ډاکټر صاحبانو پیریکارډیل ډیزیز دي تر هغو وروسته یا پیریکارډیل کارډیومایاپتي رامنځته کېږي کانجینیټل کارډیومایاپتي او یا هم د التهاباتو له وجې ځینې کارډیومایاپتیانو رامنځته کېدل د دغه سبب معلوم وي او له هغو نه وروسته بالاخره کارډیومایاپتي رامنځته کېږي دغه هر یو باندې تقریبا موږ تاسې څه ناڅه بحث کړی ده ګورئ د دې جملې څخه اسکیمیک مې درته ویلی ده هایپرټنسیو کارډیومایاپتي مې درته ویلي دي والولر مې ویلي دي پیریکارډیل به وروسته په راتلونکي کې وایي کانجینیټل مې درته ویلي دي انفلیمیټري مې درته ویلي دي پرون درس کې په یاد مې دي ښه نو ډاکټر صاحبانو دلته په یو څو نورو حالتونو باندې بحث کوو نیوټریشنل ډیسارډر سیکنډري کارډیومایاپتي چې رامنځته کوي مثلا لکه کرونیک الکوهولیزم څوک چې د ډېر وخت لپاره شراب خوري هغوی حتما پر څه باندې اخته کېږي ډاکټر صاحبانو په کارډیومایاپتي دې ډول کارډیومایاپتي څه وایي الکوهولیک کارډیومایاپتي تیامین ډیفیشنسي وټامین B1 چې کله کم سي وټامین B1 ته تیامین هم وایي نه کله چې دا کم سي ډاکټر صاحبانو یوه ناروغۍ رامنځته کوي چې هغوی ته موږ ته څه ویلي و بیریبیري بیریبیري په یاد چې یو ډرای بیریبیري و بل ویټ بیریبیري په ویټ بیریبیري کې ما درته ویل چې زړه څه کېږي زړه متاثره کېږي او زړه پړسېږي په یاد مې دي ټوکسیک کیمیکلز ټوکسیک کیمیاوي مواد لکه کوبالټ ارسنیک لیتیم او هایدروکاربونونه دا کولی شي ډاکټر صاحبانو کارډیومایاپتیانې رامنځته کړي ډرګس ځینې دواګانې دي لکه سایکلوپاسپامایډ انډرامایسین کتیکولامینز دا ټول چې دي ډاکټر صاحبانو اصل کې شي دي دا کیموتراپیانې د سرطانونو دپاره کارول کېږي ډاکټر صاحبانو دا انډرامایسین کتیکولامین څخه بغیر کتیکولامین چې دي مثلا لکه اډرینالین چې موږ تاسې په شاکو په دغو شیانو کې کار کوو خاص توګه سره لکه کارډیوجنیک شاکو داسې نورو کې او انډرامایسین او سایکلوپاسپامایډ چې دي په کیموتراپیانو د کینسر کې کارول کېږي
د سایکلوپاسپاماید بس زه د خیره یو وخت نو زه بیا تاسو ته ووایم که ما نه پېژنم څه نه څه بحث په کینسر کې ورباندې کړل دې ته الکایلیټنګ ایجنټس وایي او دا ډي ان اے تقریبوي لکه ما ستاسو ته لکه بیزو چې مثلا په یوه درخته کې نیولي چې دواړه شاخونه یې د ډي ان اے په پښو په لاسو رانیولي دا ډېر دلچسپه ډرګ هم ده ښه بل میتابولیک ډیزیز ډاکټر صاحبانو ځینې میتابولي ناروغیانې دي میتابولیک لکه امایلایډوسیس هیموکروماټوسیس glycogen storage disease hypo and hyperthyroidism hypo and hyperkalemia دا ټول میتابولیک ډیساردرونه دي چې په دې کې زړه اتمن متاثر کیږي او شیره مزه کیږي سیکنډری کارډیومایوپاثي نیوروماسکولر ناروغیان لکه پریدریک اټرکسیا چې ماته ستل چې دا کانجنټل ناروغي ده د وخت په تیریدلو سره انسان خپل توازن د لاس ور کوي یعنی دا معنی سکلیټل عضلات تخریبي جنو لږه جمله څخه د زړه عضلات هم تخریبي شته دي کسانو شه ماسکولر ډیسټروفي چې د خپل د زړه د ټولو عضلاتو خاصو کې سره د سکلیټي عضلاتو ناروغي ده او غیر نارمل دغه عضلات وي صحیح تقلصات نه تر سره کولای کمزوري وي نو په دغه کې د زړه عضلات هم متاثر کیږي هغه هم خپل تقلصات صحیح نه تر سره کولای او بل چې دا ډاکټر صاحبانو انفلټریشن څه معنی نفوذ د نورو ځایونو څخه د ځینې شیانو راتلل او په زړه کې نفوذ کول لکه مثلا لوکیمیا او کارسینوما په دغه وخت کې حجرات د دوراني وینې څخه ځي یا سرطاني حجرات او یا هم د لوکیمیا چې هغه خپل سرطان ده دا حجرات ځي د زړه په عضلاتو کې ځای پر ځای کیږي او ریسټریکټیو کارډیومایوپاثي چې سبب یې معلوم ده چې دته څه وایي سیکنډري کارډیومایوپاثي کنیکټیو ټیشو ډیزیز مثلا لکه ریماټاید ارترایټس سیستمیک سکلیروسس ډرماټومایسایټس لوپس اریماتوسس یا اسیلی په دغه ټولو کې ډاکټر صاحبانو څه شي کیږي زړه متاثر کیږي په خاصو کې سره د زړه کنیکټیو ټیشو برخه سپورټینګ برخه لکه پیریمایزیم انډومایزیم او اپیمایزیم دا پیژنې د کنیکټیو ټیشو دا پیژنې د ماش د اصطلاحات کار کړل اپیمایزیم انډومایزیم پیریمایزیم نه پیژنې ګوري دا به زه اوس تر وښیم دغه تاسې فرض کړئ چې یوه عضلاتي حجره ده او تر دې چاپیره یوه نازکه د کنیکټیو ټیشو ده چې دې ته څه وایي پیریمایزیم دلته فرض کړئ چې یو بنډل ده تر یو بسته بنډل داسې راتاو سوي دي کنیکټیو ټیشو راتاو سوي ده صحیح دې ته فکر کوم انډومایزیم وایي سرچپه یې درته ونه وایم او دا تر یو بسته غټ بنډل ډاکټر صاحبانو یا پاسیکولي چې ورته وایي تر یو چې راتاو سوی وي بیا کنیکټیو ټیشو هغه ته څه وایي اپیمایزم او پیریمایزم کې زه غلط سوم فکر کوم لکه سرچپه مې درته فکر کوم دې ته پیریمایزم وایي دې ته اپیمایزم وایي که څنګه دا بیرته وګورئ ور پیستالوژي کې دغسې یوه خبره شته خو دغه اپیمایزم پیریمایزم انډومایزم او پیریمایزم دغه ته وایي صحیح ده دا کنیکټیو ټیشو شیټس چې تر څه شي تر انډیویجوال فایبر بنډل او پاسیکولي مثلا تر یو ټیشو چې تاسو وی دې ته دغه کنیکټیو ټیشو دي دا چې دی پاسل کې ډاکټر صاحبانو دا کولاجن تارونه دي یعنی کنیکټیو ټیشو سپورټینګ برخه ده عموما په کنیکټیو ټیشو کې د کنیکټیو ټیشو ناروغي کې کنیکټیو ټیشو مسابه کیږي نو په زړه کې ښه پریمانه کنیکټیو ټیشو ده دا چې کله مسابه شي معلومه خبره ده چې په نتیجه کې وچیرا مسکې ډاکټر صاحبانو کارډیومایوپاثي کومه کارډیومایوپاثي سیکنډري کارډیومایوپاثي ډاکټر صاحبانو د نن ورځې لپاره همدومره بس ده او بس سټاپ